عطاءالله مننه کوو د ملګري عطاءالله صاحب چې زموږ لرې نه راغی او زموږ دا اشعار او د دوی په وجه باندې د کوم ملګري چې ګرځا پیر راغونډ شوي دي په دې باندې چې کوم دی دا علاقه ښکلې شوله زموږ د ماحول پرې ښکلی شو او هر طرف ته دوی ځان سره خیر راوړو د دې ملګرو چې کومې د چېدلو ستونزې دي نو د هغې د حل کولو لپاره د پوره عزم اظهار وکړو او د بلا ملګرو ستونزې خو هم په دې ځای باندې د سپاټ چې ورته وایي د هغې د حل کولو کوشش یې وکړو نو ډېر لوی کار یې کړی ډېر لوی زیار یې کړی هر هغه کس چې هغه په خپل فیلډ کې ماهر شي او هغه په هغه کې ډلې ورسي نو هغه موږ له اپریشیټ کول پکار دي هغه موږ له په شا باندې ډبول پکار دي چې دا سړی چې کوم دی دا دومره زیار لري دا سړی دومره کار لري نو موږ په خپله باندې باید چې دغه کوشش او دغه محنت وکړو هغه د تعلیم په لاره کې وي که هغه د ادب په لاره کې وي که هغه د شعر په لاره کې وي که هغه د یوټیوب په لاره کې وي که هغه د سوشل میډیا په لاره کې وي که هغه د میډیا په لاره کې وي ځکه چې همدغه لارې همدا شانتې کسان به رانځي او د هغې نه وروسته به ملګري راغونډېږي او هغه لارو باندې به سفر کوي میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا نو دغه شانته د قافله به روانه وي د دوی نه مخکې به دا مشران وو هغوی به هغې ته لارې پرانستې بیا دا شان خلک راشي او هغه دغه لارې پرانځي د نور نسل دپاره د نور عصر دپاره نو څومره محنت یې کړی دی چې دې مقام ته رارسېدلی دی خیبر هغه شعر به ریاد شي دې مقام ته چې خیبر رارسېدلی دې مقام ته چې خیبر رارسېدلی نو ډېر پرېوتی او لوېدلی دی په لار کې نو ډېر ټینګکونه ډېرې منډې تړلې ډېرې شوګیرې او د شوګیرو په بیه څنګه کار څیزونه کېږي باسونه چې دوی صاحب ویلي دي که نه که د منزل تکل کوي نو پاسه شپې وړي کا د شوګیرو په بیه ډېر د کار څیزونه کېږي او هغه د کلي ورشوګانې د ګودر مازدیګر مره د ښار پر سپېرو کوڅو کې مینه کېږي الحمدلله موږ ټول کلیوال یو او دې خلکو سره ژوند کوو چې انشاءالله تعالی دغه خبرې اترې دغه روغې خبرې دغه سمې خبرې چې په هغې کې د معاشرې څه نه څه اصلاح کېږي او فکر سره سړی چې کوم دی مخ کېږي نو دغه خبرې اترې به انشاءالله تعالی جاري وي د درمان صاحب هم مننه کوو چې دلته کې موږ د هغې په دې حجره کې ناست یو او دلته کې هغې دغه پروګرام را جوړ کړو په ډېر لږ وخت کې په ډېر تنګ وخت کې چې کوم دی دا ملګري راغلل او په یو تالي باندې کېناستو روټۍ هم وخوړل دا خبرې اترې هم وشولې خوږې خوږې خبرې وشولې او دغه ټولې مسلې عطاءالله صاحب تاسو څه غواړئ په دې موقع باندې د خپل تاسو به ټول ملګرو تپوسونه کړي دي نو زه به تپوس وکړم جی بس موږ د ټول ملګرو شکریه ادا کوم دا یو زما خوشحالي ده ټول ملګرو خوشحالي ده جی د یو زموږ سره ډېره مرسته کړې ده بس زموږ بس شوق همدا دی چې پښتون به اوچت شي صحیح لکه په هر دغه فیلډ کې تاسو لاړ شئ که نه زموږ پښتون ډېر شاته پاتې دی صحیح او به زموږ پښتون کې به زه یو خبره کوم چې زموږ پښتون په دې شاته پاتې دی که نه چې موږ د یو بچ یو صحیح لکه دغه شی دا ټول ملګري چې دا ټول یو ځای شوي دي که نه دا ټول په یو شي که نه د ټولو بچیانې ورټی شي هر څه وشي که دا ټول د یو بل تغله شي نظام د ټول دا عقیده چې په اتفاق په اتحاد وشي د یو بل په کار صحیح ډېر ښکلې خبره ده یو پوښتنه به دا کومه چې د کوم وخت نه تاسو د سوشل میډیا او د یوټیوب سره منسلک یې څومره کاله محنت کوي د دې شاته پورته دا به تقریبا داسې 2 کاله پورې وي مسلسل صحیح نه شپه نه ورځ او بل شي اوله خو لکه تاسو دومره څه دلچسپي نه وه جی خو بیا موږ سره یو موقع وشوه جی موږ تاسو ته وویل صحیح د هغه نه بعد ما ځان سره دا صحیح چې زه به لازم یوټیوب کې دا کار وکړم ټیک بالکل اوس الحمدلله الله شکر ادا کوم چې په هفته کې د شپږ چینلونه رئیس صحیح صحیح بالکل دا ډېر ښکلی کار دی چې دغه ټینټک نه او دغه حادثې نه سړی داسې یو مثبت طرف ته لاړ شي ये हादसे हमें जो सवाल दे गए है ना वो और होंगे जो बैठ गए तक के राह में वो और होंगे जो बैठ गए तक के राह में ये हादसे हमें तो توانائی दे गए نو دوی له دغه توانائی چې کوم دی د حادثو ورکړې ده الله دې موږ د حادثو نه وساتي خو بهرحال خپل توانائی چې کوم دی د پښتون ولس او د پښتون قام د سرلوړۍ لپاره د هغې د فکر د اوچتوالي لپاره پکار دي نو دلته کې ښه زما په خیال کې پروت دی او تاسو ته بټن میلاو شوی ده ما د خپل ملګري افضل صاحب ته وویل چې دوی خو یو نیم کال کې یا څومره کې ته بټن میلاو شو شپږ میاشتې کې نو موږ ته خو په کم از کم یو نیم کال کې یا شپږ میاشتې بس وړه وړه ټک بټن میلاو شو کار دی بټن وړه وي نو د هغې چې کوم دی ارزښت چې کوم دی د هغې چې کوم اهمیت دی د هغې انکار نشي کېدلی اوس تاسو د بټنونو د میلاوېدو په خوشحالۍ کې کوم دی نو
بیا به دې شونډه چې کوم دی هغه کړو او درمان صاحب شیخ سره روان دی که نه چې ورپسې را روان دي خو زه به ول ستاسو ټول ملګرو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې چا هم دغه هڅه کړې وه چې لکه د پروګرام د ملکان نمبر دا ټول ملګري دي چې زیات ډېره نه کېږي د ملکان نمبره دي ټولو ډېر زیات غټ مزل کړی دی نو زه خو ډېر زیات شکریا ادا کوم چې ما پسې دومره راغلی چې د دې بیمار دی او مسله ده ورته نو زه ډېره زیاته شکریا ستاسو ادا کوم بلکې د عمران دغه شعر ستاسو د ټول لپاره چې ته پرې په دې ګل ګل قدمونو دلته رالې کوي به خوشبویانې تر سبا د کوڅې خاورې شکریا ادا کوم او والي صاحب تاسو دا کیک کټ کړئ زه په یوه خبره کوم چې یو ما خو په حال کې درې چینل راکړي وي د خوشحالۍ کې ما راوړل ان شاء الله اوس به بل دا هم ما خو دې ته ولې شي چې دیو دا کوم ګروپ دی په دې ګروپ کې چې کسی کسانو زه په میاشت کې ان شاء الله دې ګروپ ته ورځم جایزه به حاله چې کم کسان دا چې کنټین یې برابر کاری صحیح دا په میاشت کې دوه چینل زه دې ته اعلان کوم هر میاشت بهرحال ډېر ښکلی محفل دی د هر شی راویو نو درمان صاحبانو خو تاسو پوره سخت هم تیاره کړه ځکه چې په ډېر لږ وخت کې د منډې تړینګوالې او روټۍ هم تیاره شوله الحمدلله څه برابر شو او دا په دې نیکه هیله باندې چې یو روان دی نو دغه کټ کوو خو هغه دغه څو شیونه چې څو ورځې نور هم انتظار وکړم که څه وکړم څو ورځې نور هم انتظار وکړم که څه وکړم او که د خپل حال ورته اظهار وکړم که څه وکړم او چې د توبې دا دروازه به واقعي بندېږي چې د توبې دا دروازه به واقعي بندېږي وایزه وار وکړم تلوار وکړم که څه وکړم چې د توبې دا دروازه به واقعي بندېږي او وایزه وار وکړم تلوار وکړم که څه وکړم او که موده پس رالې حجره د مېلمنو ډکه ده که موده پس رالې حجره د مېلمنو ډکه ده تنور لمبه کړم که سینګار وکړم که څه وکړم تنور لمبه کړم که سینګار وکړم که څه وکړم او دا ځلې بیا جانان د بل سپرلي واده کړې ده درمان صاحب دا ځلې بیا جانان د بل سپرلي واده کړې ده او هر چې بیا په اعتبار وکړم ډېره مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم جواب الله مس کوم چې ډاکټر صاحب کې نشته دی دا هغه کې ډېر زیات مس کوم ډاکټر صاحب تاسو سره بار ده ډاکټر صاحب ان شاء الله تعالی چې یاد زما په دې هغه په ځای باندې سید وینا غوډه په بل کې بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی دې دا د کیک ماتول چې کوم دی دا موږ له د خیر باعث وګرځي او کیک ټوټینګ شي نو ښه به وي درمان چې کوم دی بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم بل ځل ان شاء الله تعالی دا زما د خپل مرګ سره دغه دا من کو د خیر سره او په ښه طریقه باندې وکړو لکه وخت چې ورسره ان شاء الله تعالی بیا وخت راکړي که نه د وخت مالک ته د وخت شمې مو ولاړي او ارسه به ټیک ټاک ابجد صاحب ان شاء الله تعالی که نه وخت مالک ته د وخت راکړو که څنګه تسکین معنی ورته هڅه چې وګزارې سخت راکړه الله تو راکو او که وخت راکو هر څه چې وګزارې سخت راکو صحیح ما وی دنیا سره به جنګ کوم ما له خو یو سړي شکست راکو الله دې وبخښي الله دې وبخښي او د ټول ملګرو د هم کورونه ودان وي ډېره مهرباني چې زموږ د میډیا د لارې کم ملګري دي بسم الله الرحمن الرحیم شانته دې خو راغورځېدلې ده زما په خیال باندې زه به ستا نومونه صحیح هلکه د لرې مېلمانه چې کوم که نه نو لرې ډېره مهرباني حمزه صاحب دغه ته شاید ډاکټر صاحب ویلي که نه ځان لرې کې مې نه تلپي والي که نه یار ما قرباني حواله که نه Terima kasih.